بست نه یوازې دا چې د شفاهي ادبیاتو په دوره کې ډیر لرغوني داستانونه او حماسي کیسې لري او تاریخي مخینه زرګونو کلونو اټکل کیږي، بلکې زموږ د هیواد په لیکلي تاریخ کې هم د بست د لرغونتوب د نوموتو مورخینو لخوا ثابت شوی او دا سیمه د اقتصادي، سیاسي او نظامی ارزښت سربیره د علم، مدنیت، تجارت، فرهنګ او ادب زانګو بلل شوې ده. تاریخ پوهان په دې باور دي چې د بست ښار د جوړېدو مخکې تر اسلام مخکې زمانې ته ورګرځي. لیکي چې دا ښار بستور ویري جوړ کړی وو. د بست کلا جوړښت او تاریخ د مختلفو دورو سره تړاو لري، خو دا کلا په ځانګړي توګه د سکایي او ساساني دورو او وروسته یې د مغولو په دوره کې زیات شهرت پیدا کړ. دا کلا د جګړو او دفاع لپاره یو مهمه نقطه ګڼل شوې ده. د هلمند بست کلا د تاریخي میراث په توګه پیژندل کیږي، که څه هم جګړو او طبیعي شرایطو یې ځینې برخې زیانمنې کړي دي. دغه ځای د افغانستان په تاریخ او فرهنګي میراث کې یوه مهمه برخه پاتې شوې ده. د اریایي زمانې د زردشت مذهبي کتاب اوستا چې کابو 3000 کلونه پر شاوخوا وړاندې لیکل شوی، د همهغه کتاب په حواله د بست کلا 3000 کلونه تاریخ لري. زردشت په بلخ کې زیږیدلی و او د هلمند سیند پر غاړو یې خپل دین خپور کړ. دا سیند د هغوی لپاره مقدس سیند و، ځکه د هلمند پراخه حاصلخیزه ځمکې، پراخه او ارتې دښتې، پریمانه اوبه او ښکلې هوا لرل. په 6مه میلادي پیړۍ کې بست د هفتلیانو او تر هغه وروسته د لومړي خسرو انوشیروان لاسته ولوېده. تر اسلام د مخه او راوروسته وختونو کې د زمانې ناخوالو، ورښتونو او د پردوی سر پر سر یرغلونو له امله زموږ پخوانۍ لرغونې کلاګانې او لیکلي آثار له منځه تللي. د لښکرګاه ښار اړوند د بست لرغونې او تاریخي کلا چې څه باندې له مرکز څخه 8 کیلومتره واټن کې موقعیت لري، دلته پخوا یو لوی ښار ودان و. په دغه تاریخي سیمه کې نورې بېلابېلې تاریخي کلاګانې شته چې له جملې یو هم تاریخي یخچال یا تنور دی. د تیر جمهوریت نظام د واکمنۍ پر مهال په 1409 هجري لمریز کال کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د انکشافي بودیجې څخه د ملي پراختیا شرکت په مټ د کاریز بست کلا په سیمو کې د 15 تاریخي ابداتو د رغونې چارې پیل شوې، چې د هغو له جملې یو هم دا تاریخي یخچال یا تاریخي تنور دی چې په څه باندې 3,93,315 افغانۍ په لګښت بیا ځل ورغول سو. لرغون څېړونکي او پوهان بېلابېل نظرونه لري. ځینې یې وایي چې هغه مهال له یاد یخچال څخه د غلجاتو د ګدام کار اخیستل کېده، تر څو په دې یخچال کې خپلې غلې ګدام کړي او د هر ډول زیان څخه یې وژغوري، او بیا د غلجاتو د کمښت د مخ کېدو په صورت کې به خلکو ته ویشل کېدل. ځینې بیا وایي چې د یاد تنور څخه د زندان کار اخیستل کېده او هغه مهال به د دولت له لوري مجرمین پکښې کې ساتل کېده. دې یخچال ته نږدې یو بل یخچال هم موقعیت لري، خو هغه هم د نه پاملرنې له امله د نړېدو د ګواښ سره مخ شوی دی. بست کلا ته د هلمند ولایت سربیره د هیواد د نور ولایتونو او بهر څخه هم سیلانیان راځي. د کندهار ولایت څخه راغلي سیلانیان وایي نوم مې نور آغا دی، د کندهار ولایت څخه راغلي هلمند ولایت ته او د ملګرو سره راغلي د تفریح او پارک لپاره چې دلته وګورو، وګرځېږو او داسې. بست کلا ته مو د راتګ دپاره هدف دا و چې دا تاریخي ځای او دا تاریخي سیمه موږ ووینو. زما لومړی ځل دی چې دلته راځم د ملګرو سره، نو تر اوسه مو دا سیمه نه لیدلې. واقعا ښایسته سیمه ده، ښایسته علاقه ده. نوم مې نصر احمد دی، د کندهار ولایت څخه د هلمند ښارګوټ ته په یو کښتۍ تفریح راوتلي یو او فعلا مو د دې ځای لیدنه وکړه، د تاریخي د بست کلا چې لرغونی تاریخ لري. که زیات کم ووایو دلته یو دوره یو ښار تېر شوی دی، دا د کلابیس د هغه وخت پاچا فکر کوم بابر په نامه و، او دلته چې کوم او تاریخ موږ ته دا راښیي چې په یو سیمه کې تېر حالت دی چې موږ ته د دې سیمې اوسیدونکي او سیلانیان له دولت څخه د بست کلا او ورڅیرمه یو شمېر نورو لرغونو کلاګانو د ساتنې او د غصب د مخنیوي غوښتنه کوي. نوموړي وایي چې تاریخي ابدات یې د پیړیو څخه ورپاتې میراث دي او خلک دې هم ساتنې ته پاملرنه وکړي، د تخریب، غصب او نړېدو دې وژغوري. کلاوې دي د وخت
وخت ولاړې کلاوې دي او ډېر خلک زیاتره راځي دلته د بارانونو وخت یې دلته پر یوې د دیوالونه نړوي دې ته باید حکومت لا پالنه ورته وکړي صدیق الله چې څوک یا ونه نړوي څوک یا خراب یې نه کړي ځکه چې دا تاریخي شی دی خلک یې ونه نړوي او خلک هم باید داسې ونه کړي صدیق الله چې ویې نړوي نو دا دغه دپاره باید حکومت خپله دغه تاریخي ځایونه موږ غواړو چې حکومت موږ سره مرسته وکړي او موږ د خپل تاریخي ځایونه جوړ کړو او پاملرنه پر وکړي ونه نړېږي اوبه وشړول ګرد اوبه ویوړه او موږ غواړو چې دا حکومت موږ سره مرسته وکړي دا تاریخي ځایونه د تاریخ په اوږدو کې د بوست ښار د علاوالدین غوري جهانسوز او د چنګیز د لښکرو له لوري وسوځول سو او د تیموریانو د واکمنۍ پر مهال په کنډواله بدل سو په 14 هجري قمري سنه کې د ربیع بن زید او عبدالرحمن ابن سمره په مشرۍ اسلامي لښکرې بوست ته رالې او بوست یې تر خپل واک لاندې راوستی د هلمند بوست کلا د جوړېدو په اړه لرغون پوهان بېلابېل نظرونه لري ځینې یې د رغېدو نیټه د نوشیروان واکمنۍ پورې تړي خو ځینې نور بیا وایي چې د بوست لرغونتوب 3000 کالو ته رسیږي